د مریخ هلیکاپټر. From day one, this was the unwavering dream of our team to get our helicopter. انجونیټي د انسان په لاس جوړ کړل شوي لومړنۍ چورلکه ده چې د ځمکې نه پرته په بله نړۍ کې به الوت کوي. دا هلیکاپټر یو پلان شوي روبوټیک چورلکه ده چې په مریخ کې د مطالعې لپاره د ښو او مهمو اهدافو معلومولو لپاره ټیکنالوژي ازموي او د مریخ د راتلونکي موټر پرسیویرنس لپاره غوره لار پلان کولو کې به مرسته کوي. په مریخ کې د هلیکاپټر څه ضرورت دی؟ د ناسا د جی پی ایل لیبارټري مایک میکیم وایي So why would you want to put a helicopter on Mars? If I'm the rover right now, تاسو یې فرض کړئ چې زه یو مریخي موټر یم، نو زه هیڅ اندازه نشم کوی چې د دې غونډۍ هاخوا به څه وي، مګر که زه یوه چورلکه ولرم چې په هغې کې کیمرې وي، نو زه کولی شم چې د هغو کامرو په واسطه هاخوا هم ووینم. نو مطلب دا چې انجونیټي چورلکه به الوت کوي او د مریخ لوی روبوټیک موټر پرسیویرنس ته به غوره لار پلان کوي. ځکه په مریخ کې پاخه سړکونه نشته، دا خو تاسو ته هم معلومه ده. انجونیټي نه یوازې ټیکنالوژي ازموي بلکې د دې دپاره هم ډیره مهمه ده ځکه د ناسا پخوانی مریخي موټر سپیریټ د مریخ په سطحه په کې دومره سخت ښخ شوی و چې لا اوس هم هلته ښخ پاتې دی. سپیریټ موټر بیا وروسته د هغه ځای نه د ختنګ ډیر کوششونه وکړل خو ناکامه شو او بیا سپیریټ موټر د همهغه ځای نه د ماموریت تر ختمېدو پورې کار وکړ او اوس سپیریټ په مریخ کې د نورو تیږو په رقم یوه بېجانه تیږه ده. انجونیټي چورلکه د تیر 2020 کال د جولای میاشتې په 11مه د ځمکې نه توغول شوې وه او اوس په 50,000 رفتار کې د مریخ پر لور په حرکت دي. دا پیلوټه الوتکه د راتلونکي فبروري میاشت 18مه د لوی مریخي موټر پرسیویرنس سره یو ځای په مریخ د ناستې هڅه کوي. دوستانو هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ساینس مل اوسئ.